که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر شي زما به هیر نشي دا ستا د پښتونخوا د غرو سرونه. سلامونه مینه او درنښت درنو لیدونکو تاسو ټولو ته وخت مو په خیر. هیله لرم چې روغ رمټ خوشحاله به راته یاستئ. ښه راغلاست زما یوټیوب چینل خپرونو ته. درنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده زه د امریکا په ویرجینیا ایالات کې یم. ویرجینیا ایالات یو د بهترینه ایالاتونو څخه د امریکا ګڼل کېږي چې دلته زموږ او ستاسې هیوادوال افغانان وروڼه ډیر زیات دي او شپې ورځې تېروي. بیا د ویرجینیا په بلکسټون ښار کې یم او فورفکټ په نوم باندې دلته کم دی، په دغه کم کې شپې ورځې تېرومه. بیا زیاتره هیوادوال مو هم دلته میشت دي او ځینو کارونه یې پای ته رسېدلي دي، د ځینې کارونه لا یو څه پاتې دي چې پای ته ورسیږي. نو دی غواړي چې نوی ژوند نوی زندگی په امریکا کې پیل کړي او د دې په څنګ کې ځینې کسان دي چې کورونه انتخاب کړي دي او په خیر سره هغې ته په تمه دي چې ټکټونه ورته وشي او پروازونه وکړي، په الاخره لاړ شي هغه خپل د خوښې ایالات ته او هغلته خپل ژوند زندگی پیل کړي. لکه څنګه چې تاسې نور خپرونې زموږ ولیدلې او زموږ خپرونې ګورئ، ډېره زیاته مننه کوم. ستاسو مینه ده، ستاسو محبت دی، ستاسو تشویق دی چې زه نور هم ورځ تر بلې دې ته هڅېږم چې تاسو ته په زړه پورې ښکلې خپرونې وکړم. بیا هم بښنه غواړم که یو څه نیم پروګرام یا ویډیو لږ شور خوري، ځکه دا هر څه په موبایل باندې په لاس باندې ریکارډوم او تاسو خفه هم نشئ. نو نن هم د دغه فورفکټ کم چې دی دلته د ویلیج په نوم باندې یو منطقه ده، ډېر ښایسته زړه راښکونکې هوا ده نن او د دې په څنګ کې اسمان هم ښایسته لمریز وریځ دی. نو غواړم چې دلته هم یو نیم ځوانان پیدا کړم، د هغو سره د زړه خواله وکړم، د هغې د راتګ جالبې خاطرې له تاسو سره شریکې کړم او د دې په څنګ کې د ځوانانو شور او ولولې. بیا دلته زیاتره هیوادوال مو راځي، لکه څنګه چې تاسو بیکګراونډ کې ګورئ دغسې چکرونو سره بنډارونو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري. ښایسته اتڼ هم روان دی. نو زه به د نږدې نه ورشم، دغه ځوانانو سره به خبرې اترې وکړم، ځکه دوی مسافر دي او په دغه کم کې شپې ورځې تېروي. زیاتره مسافري بیا دغسې په اتڼو باندې لمانځي او خپل منځ کې ټوکې ټکالې کوي، ګپ شپ لګوي، ځکه چې دا په مسافري کې نه وي، مسافري سخته ده. ویډیو را سره تر پای شبو پورې وګورئ او شیر یې هم کوي. بیا هم له ملتیا مو یوه دنیا مننه کوم. ښایسته اتڼ یې وکړو. نو په دې هیله باندې یم چې تاسو ترېنه خوند اخیستی وي. زه بیا لږ مزاحم شم، دو سره به خبرې اترې وکړم. اجازه ده؟ سلامونه، ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، ستړي مه شئ، ستړي مه شئ. سلام سلام، ته ستړی مه شئ. ستاسو ښکلی نوم او ځان مو معرفي کړئ لږ په لوړ اواز را سره وغږېږئ. زما نوم خو سیف الله شریف دی، د خوست ولایت اوسېدونکی یم، ظاهراً وخت کې امریکا کې اوسېږو. ښه، تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلی د امریکا ویرجینیا ایالات ته، بیا فورفکټ کم ته. څنګه شپې ورځې څنګه تېرېږي، مسافري څنګه ده؟ والله شکر دی، تر اوسه پورې خو بیخي جوړ یو، ښه خوشحاله یو، ښه ژوند تېرېږي، بس مسافر یو. نو مسافري ده. نو څنګه مو اتڼ داسې مست اتڼ مو راچولی و؟ خدای دې خیر کړي، خیرتي و؟ والله د ملګري به سره راټول شوي وو، ویل چې راځئ چې یو د ملي اتڼ وکړو، زموږ د پښتنې عنعنات دي دا. خو بس مسافري چې داسې تېره نه کې نه تېرېږي، نه تېرېږي مسافري ده. بس څنګه کوې صفای صاحب؟ او ډېر شوقي هم راته ښکاري، ښه ښایسته ګوره ده، بریتونه، ویښتان، خامخا ځوانۍ دي، څه وکړو، عمر مسافرۍ دي. ښه، څو کله دي؟ یاره 15 کې به وم. 15 ماشاءالله، لا خو ځوان یې. نه ځوانان یو، تر اوسه پورې په زړه کې هم ښه یو. ښه، بیا خو دې منه منو. واده خو دې کړی دی؟ واده مې کړی ده. ښه، د واده ثمره څو بچیان لري؟ بچیان 2 بچیان لرم، 4
لورګانې لرم. ښه 2 بچیان ته نه راغلی که فامیل سره؟ نه ته نه راغلی یم، یوازې یم. یوازې راغلی؟ یوازې راغلی یم. زه وایم چې داسې مست نو ته نه راغلی که نه بېشکه څه پیسه یې بس ته نه وله. له خیره سره کوم ایالات ته به د امریکا ځې؟ نو زیرن وخت کې مې پلان دی چې هغه ته لاړ شم میرلینډ ته. میرلینډ ته؟ میرلینډ ته مې کارونه دي کوم چې پورې مخته تللي؟ کارونه مې ټول خلاص شوي، کم زیات میاشت مې کېږي چې خلاص دي کارونه مې. بس انتظار یو د ایم دفتر ته چې کومه ورځ د پرواز ټیکټ یې راکړه زه به له خیره په خیر سره به ځې. او ډېر ښایسته بریتونه دې م پرېښي دي، همدا دی نظر دې ښایسته دی. نظر مې ښایسته دی مننه کوم ډېره مننه. او دا د شوق و مینه او محبت و که څه رقم حساب و؟ والله خو دا خو شوق دی که نه، هر سړی خپل ځان ته شوق لري. هر رقم هر سړي مختلف شوق دی که نه. بلکل بلکل. بس خو دا زموږ د پښتنې یو رسم رواج دی. بیا خو دې منمه. ملګري ټول راټول شوي دي، دا به ټول زه تاسو ته وښیم. دوی ټولو ته سلامونه وایم، ټول ستړي مه شئ. ته ستړی مه شئ، ستا ښکلی نوم؟ دا اوس صفای صاحب نوم مې شفیق دی، خوست ولایت اوسېدونکی یم، فعلاً په ورجینیا کې پر پکټ په کیم کې. شفیق جانه لږ په لوړ اواز را سره وغږېږه، مسافري څنګه ده؟ ښه ده، بس چېرې خپل وطن چېرې بل وطن، دا خو پار کې. دقیقاً خپل وطن خو خپل وطن دی. څومره وخت کېږي چې دلته راغلی په خیر سره؟ 6 شپې مې بشي. 6 شپې تازه راغلی بیا؟ د دې نه مخکې چېرته وې؟ مخکې په خوست کې وطن کې افغانستان کې. ښه 6 شپې کېږي چې دلته راغلی دی او مخکې چې و او ګران سمسور افغانستان خوست کې و. ته ستړی مه شې، ستا ښکلی نه جوړ اوسئ. نجیب الله تنویر یم د خوست ولایت. د خوست ولایت. او ښه راغلاست درته وایم د امریکا ویرجینیا ایالت ته. مننه، ژوندی اوسئ ته هم. نو له خیره سره داسې تصمیم پلان دی و چې ته به هرومرو په ژوند کې یو ځل امریکا ته لاړ شې که څنګه؟ والله پلان خو و، خو دومره هغه نه و چې د مونږ راغلو، داسې یوه نصیبه راغلو، تصادفي راغلل. تصادفي راغلو، بلکل. نو تاسې ټول فکر کوم د KPF سرتیر یاستئ؟ بلکل سرتیر. دغه ملګري چې دلته ټول دي دا ټول د KPF سرتیر؟ دا ټول د KPF سرتیر، د خوست KPF. ښه بیا به د هغې سره هم جمع وکړو او د دې KPF د دې ټولو نه زه مننه کوم. واقع زموږ او ستاسې د وطن ویاړونه او په مینه او محبت سره یې دنده رسوله. سلامونه، ستړي مه شئ زړګیه. قربان مینه او مننه. او هر څه نه مخکې د ستاسو د چینل له طریقه ټولو افغانانو ته، بالخصوص هغه افغانانو ته چې وطن او خاورې سره ډیره مینه لري او قربانۍ ورکړي دي، قربانۍ ورکوي، سرښندنې کړي دي، د هغو ته مې ډېر سلامونه او نیکې هیلې. او نوم دې زړګی؟ شعور شرنګ یم، د خوست ولایت د سمسور ځاځي میدان ولسوالۍ اوسېدونکی. د ځاځي میدان، د ځاځي میدان ښکلاګانې دلته ګوري؟ او نو هغه خپل وطن خو خپل وطن دی، نو هغه د خپل وطن مینه موږ دلته نشو حس کولی، خو بیا هم غواړو چې یو وخت تیر کړو، یو ښه وخت تیر کړو. بله. ټول سره یو ځای اوسېږئ، په یو تعمیر کې یاستئ؟ نو داسې مختلف یو، خو ټول ملګري یو، ټول افغانان دي. دلته هم خوستیان زیات دي، هم د نورو ولایتونو زیات دي، خو هر چا سره خپله مینه کوو، خپله مینه محبت او ښه ژوند مو مخته روان کړی دی. ټول افغانان چې دي بس یو حق او حقوق لري، بس ژوند دغه دی چې مخته وړو ټول سره یو ځای. له خیره سره د سفر په اړه دې که راته ووایې، څو میاشتې په سفر باندې وې چې بالاخره د امریکا ویرجینیا ایالات ته راورسېدلې؟ قربان مینه او مننه. دا چې د افغانستان حالت ډېر خوشنونکی و چې داسې نسبي ډول تصادفي ډول بدلون وکړو. نو کله چې افغانستان حکومت بدل شو، پخوانی حکومت ونړېدو، نو موږ له همغې ورځې بس د سفر تکل وکړو. دا دی چې راغلو قطر ته. په قطر کې مو تقریبا 2 ورځې هلته تېرې کړلې چې هلته سخته ګرمي هم وه. بیا له هغې نه راغلو جرمني ته، ځکه چې دومره د وریځو بدلون نه و پکې، خو موسم ډېر بدل و، هلته هوا ډېره یخه وه. نو که ته ووایم چې په افغانستان کې موږ دغسې ژمی نه و لیدلی، یخ ژمی، لکه څنګه چې په جرمني کې هوا یخه وه. بس د هغې نه وروسته بیا یوه هفته مو تېره کړه. هغې نه وروسته راغلو واشنګټن ته. واشنګټن نه دغه دی چې ویرجینیا ایالات ته پارټیکټ کمپ کې یو. دلته تقریبا څه کمه 3 میاشتې کېږي چې دلته اوسېږو. دلته مو هغه کارونه چې دي په مخ روان دي. بس الحمدلله بیا بیرون ووځو، فلایټ ته منتظر یو. انشاءالله انشاءالله فلایټ به هم راورسېږي په خیر سره. فکر کوم تاسې زیاتره ځینې خوستیان تګزاس ته ځي.
انور خبرونو کې چې مې ورسره مرکې کړي دي د خوست به درنه څه اورم شعر و شاعري یا ګان غرانۍ قربان مینه او مننه ده چې ترنم خو نشم کولی چې زه درته ووایم چې زه به زمزمه وکړم خو یو شعر دی خپل شعر دی خدای دې وکړي چې ستاسو د چینل مینهوال او زمونږ مینهوالو خوښ وګرځي نو د خپله دې لیکلی دی دا شعر خپل شعر مې دی په مسافرۍ کې زیاتره الهامونه انسان ته ورځي ولا خو بس څه وکړو ژوند دی نو شعر و شاعرۍ سره زه ډېره مینه لرم تقریبا ډېر وخت کېږي چې زه شاعري کوم ډېر ملګري مې پیژني بیا هم غواړم چې دغه شعر چې دی او ځکه چې داسې خاصه مدګي مینه لرلې تاسو یو ناڅاپي راغلی نو زه به دغه شعر درته وایم دا چې چون په دا نږدې ورځو کې مې جوړ کړی دی ښه په لوړ اواز او په ښه وطنۍ احساس به درنه واورو مهرباني او مینه او مننه خیر کا اوس مې غریبي ده ځا صحیح ده خیر کا اوس مې غریبي ده ځا صحیح ده دا مې برخه الهي ده ځا صحیح ده په دې څنګه افتخار وکړم سړیه په دې څنګه افتخار وکړم سړیه غلامانو غلامي ده ځا صحیح ده دې وطن د جوړېدلو امکان ډېر و صفی صاحب دې وطن د جوړېدلو امکان ډېر و خو کمۍ د یو سړي ده ځا صحیح ده څه به خوند قربان او څه به خوند له دغې ستړي ژوندون واخلم څه به خوند له دغې ستړي ژوندون واخلم په سکروټو زندګي ده ځا صحیح ده ټوله شپه مې تر سحره شوګېره کړه ټوله شپه مې تر سحره شوګېره کړه دا څه بل رنګ تنهایي ده ځا صحیح ده په دې مات زړګي مې ډېرې اندېښنې دي مات زړګي مې ډېرې اندېښنې دي خو وطن ته مې بېهي ده ځا صحیح ده ته چې مانه زه چې تا نه لرې ګرځم ته چې مانه زه چې تا نه لرې ګرځم شرنګه دا مو بدبختي ده ځا صحیح ده خیر که اوس مې غریبي ده ځا صحیح ده دا مې برخه الهي ده ځا صحیح ده په ویاړې ډېر زیات خوند یې وکړو ډېره مننه کور ودان واقعیت چې دې حالاتو سره دې هر څه سره ډېر زیات سمون درلودو کور ودان ډېره زیاته مننه د خپلې دندې په اړه که راته ووایې خپلې دندې پسې خفه شوي یاستئ نه یاستئ هغه د KPF وظیفې چې وي د هغو په اړه که راته یو څه ووایي والله وظایف پسې خو ډېر خفه شوي یو بیخي زیات خفه شوي یو داسې هم ګرځېدلې وه لکه د خپل کور کارونه چې وښیې ځکه چې 20 کاله وظایف هم اجرا کړل د وطن په خدمات کې منډې ترډه وې کولی نو اوس داسې خفه یو لکه خپل فامیل چې موږ نه پاتې ده یوازې یو داسې خپلې دندې پسې خفه یو نو چې کله راوتلې هغه د خوست خلقو چې KPF پسې ژړلې یا د هغې احساسات مو لیدل څه احساس مو درلودو په هغه وخت کې یاره صفای صاحب هغه ورځ چې زه درته بیان کړم چې موږ د کابل په طرف حرکات وکړو د خوست نه تر 2 مونده پورې دا لاره کې دا هلکان چې غږونه یې کول چې موږ هم چاته پرېښوو خو ډېر خفه وو ډېر موږ داسې خلک ولیدل چې ژړا یې کوله نو لږ به نه درته کوم چې ما خپله موټر کې ناست وم روان وم کوم مخبرې زه مشر ته ما نشه ورکولی دومره تغییر ومه فشار و عین خپله موږ هم وژړولو دومره سخت خفه و ورپسې نو که چېرته بیا هم زمینه برابره شي اماده ستئ چې خپل وطن ته وګرځېږئ خدمت وکئ انشاءالله بس چې دا زمینه برابره شي هغه ورځ موږ اماده یو نو دلته هم غواړو چې څه د بچیانو دپاره نفقه پیدا کړو څه زده کړې موږ وکړو چې په امدا کې وطن ته موږ خدمت وکړو بیا هم هلته که طالبان دي زموږ ورونه دي هر څوک چې دي زموږ ورونه دي خدای دې وکړي چې هم افغانستان ته خدمت وکړي موږ هم کوو هر څه کوو سره ټول د یو افغانستان یو او د وظیفې نه دې کومه جالبه خاطره نه لري څو کاله دې دنده سرته ورسوله یاره 20 کاله دنده مې اجرا کړې 20 کاله دا خو ډېر عمر دی څو کلن وې چې ته دندې ته لاړې یاره کم زیات داسې 20 کلنۍ کې به لاړم 20 کلنۍ ته لاړلې دندې ته او جالبه خاطره کومه ورځ پکې زخمي شوې ټپي شوې کومه ورځ دې په لږه تګه تېره کړې وي څه رقم ته حالاتو سره والله لوږې تنده مې تېره کړې صفای صاحب ډېرې خطرې دي چې اوس یې ته بیانوم یعنې داسې لوږې
تندم تېرې کړي دي چې درې شپې موږ په یوه سرحد کې وظایف اجرا کړي دي او موږ ته ډوډۍ او اوبه څه شی نه دي رسېدلي دا رقم وظایف هم اجرا کړي دي. په کومو ولایتونو کې هم ډېره دنده ترسره کړله کومو سرحدونو باندې وګرځېدلې هلته؟ والله سرحدونو انځر که ورته وایي مستربل وایي د ډبګي خوشو دا سرحدو کې مو وظیفې اجرا کړي دي. نو خپل خوست ولایت کې خوست غزني خواته هم راغلي خو مخه حیواني مورز وظیفه به وه د پسې خفه شوی نه یې ډېر زیات دومره په خپل په میل پسې نه یم خفه لکه خپله دنده خپله وظیفه پسې زه خفه نو چې په کومه ورځ د دریشي ایستله ټوپک دې کېښودو څه احساس دې درلودو؟ دومره بد احساس چې هغه خاطره زه اوس هم را یادوم ما ته یعنې حقیقت درته وایم چې ژړا راځي. هغه کله چې ما دریشي تسلیموله خپله دریشي خپل یونیفورم ما تسلیموه ما شخصي لباس بدلوه ډېر پسې خفه یم لږ نه ښه زیات پسې خفه یم. نو ورپسې ژړا مړه څه درځي نه درځي؟ ولې نه ژړا ولې نه راځي هلته ما اوښکې تویې کړې اوس هم چې داسې رایادې شي بیا اوښکې تویوم. واقع چې ډېر زیات دردونکې ده. نو دا ځوانان فکر کومه چې لوبه ترسره کوي دا د سخی لوبه موږ هلته خوست کې سخی ورته وایو. تاسو ورته سخی وایي موږ ورته خوسی وایو. خوسی تاسو په ژبه کې خوسی موږ په ژبه کې سخی ورته وایو. سخی نو څنګه تکړه دي نه دي تکړه دي دغه دی لوبه کوي بس راځي چې دا لوبه وګورو. نو دی ورته سخی وایي او موږ او تاسو ورته خوسی وایو. دا لوبه دی دلته ترسره کوي ځوانان دي نو چکرونو ته هم راوځي بنډارونو ته هم راوځي بیا یو نیم دغسې لوبې هم ترسره کوي ځکه دا مسافري شپې ورځې دي بیا په کم کې دا شپې ورځې چې داسې په خوشحالۍ سره تېرې نه کوي بیا بل رقم ته نه تېرېږي. تکړه شه تاسې تشویقوئ که نه لږ هغلته راشئ. څوک بنډار کوي لږ ترانم مرانم څه نه کوي؟ قربان مینه مننه او سپی صاحب بس ملګري دي یعنې ملګری به هغه هم ترانم درته وکړي او زمزمې به وکړي غرنۍ سندرې به ووایي. څوک دي؟ بس یو رشید خان خموش دی او بل چې نبی جان دی خو دی به په لوړ اواز باندې لږ ښایسته ترانم وکړي خوند به ورترېنه واخلو. صحیح ده که نه؟ اول خو یې په ویاړ لږ زره تشویق کوي که نه په ویاړ لږ دغسې مسافري ده چې مسافرۍ کې ترانم ټوکې ټکالې نه وي نو خوند نه کوي. مهرباني وکړئ ښه په لوړ اواز. چې مو سفر مې کړې سراته وای د خپل وطن قدر به ورو ورو در کومای چې غریبي مجبوري نه وای وای زادا شیرین جانان آئی یا کلبیلی دام آئی آوائی آخای نبی جانا اڑکی تور بو بریدی جونا زیڑی گوالی دی آوائی مرگای دو رکشا موی چیزا بودار تا جوڑائی آوائی نیمونا مخ کے ووئی ژاړو تو وکړه میانای آخای صفای صاحب واه په ویاړ د زړه نه زبردست یاره نبي جانه ډېر زیات خوند یې وکړو. صفای صاحب د موږ خوست سیمې یو همدرد شاعر روح ته ښاد وي یو بیت به یې درته وایم باس په لوړ اواز مهرباني چې دېرش کلن نه یم زه ساک درویش کلن یم څه د وطن غم څه خپل غم داسې کړی یم. واه ډېرې بس ډېره زیاته مننه کور ودان الله مو ژوندي لره خوشحاله شولم او ښه مسافري درته غواړم وبښئ چې وخت مو درته ونو ټول به په لوړ اواز سره ووایو تل دې وي افغانستان ژوندی دې وي افغانستان تل دې وي افغانستان